دا یو ورو سوال کړی دا به اخرنی سوال والو دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې کله یو انسان مړ شي نو لازم به د ده کپړې او هر څه دا به صدقه کې درې ورځو نه مخکې به دا هر څه صدقه کې دا خبره صحیح ده که نه الجواب دا خبره غلطه ده چې یو سړی مړ شو د ده کپړې د ده بړستن د ده تولۍ د ده ټوپۍ د ده چشمې د ده کرسۍ د ده کتاب دا هر څه میراث دی دا نه چې ټول راوړه او خپله مرضي یو دې راولي چې لازم صدقه کوم او یا لازم به داسې چا ویلي چې لازم به صدقه کوي د ده دا هر څه سامان چې پاتې شوی دا میراث دی و شاته چې کوم وارثان دي که هغوی دا ووایي چې موږ یې استعمالوو استعمالولی شي که نه شي بلکل استعمالولی شي میراث دی ښه هغوی دا وایي موږ یې صدقه کوو صحیح ده صدقه کوي هغوی دا وایي موږ یې خرڅوو او پیسې ځان له خرچه کوو ولې کولی شي میراث دی دا د هغوی حق دی نو دا خبره کمزوري ده چې یو سړی مړ شي یو کس مړ شي نو لازم به 3 ورځو نه مخکې د هغه د هر څه صدقه کې ګینې بیا به دیم ګناهګار یو تل دا ټول کمزوري خبرې دي او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان نشست کې به د باقي سوالونو جوابات کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين